تاسو ته به څنګه پته لګي د غوښې د خوړلو سره چې زموږ په معده کې زخم دی یا د معدې سره کومه ټچ کلمه ده په هغې کې زخم دی کوم ته چې پیپټیک السر او ډیوډینم السر ویلی شي. نو کله هم چې تاسو غوښه وخورئ او دا درد ورسره زیاتیږي نو پوه شه چې ستاسو په معده کې زخم دی. او کله هم چې تاسو دا غوښه وخورئ او دا درد ورسره کمیږي نو پوه شه چې ستاسو د معدې سره کومه ټچ کلمه ده په هغې کې زخم دی. خو کله هم چې تاسو د دردونو ګولۍ واچوئ دا درد به ورسره زیاتیږي د دواړو. که ستاسو په معده کې زخم وي یا د معدې سره کومه ټچ کلمه ده په هغې کې زخم او ستاسو زړه به ورسره کچه کېږي او په معده به ستاسو بوج راځي. نو د معدې زخم او د معدې سره کومه ټچ کلمه ده دا زخم د څه د وجې راتلی شي؟ دا زموږ سره د ایچ پایلوري جراثیم د وجې راتلی شي، خانداني کیدی شي، بار بار سګرټ چې څوڅکي د هغې د وجې کیدی شي، او څوک چې ډېر زیات د دردونو ټیبلټ استعمالوي د هغه د وجې کیدی شي، او د ټینشن د وجې هم کیدی شي. او د دې دپاره کوم چې د کور علاج دی هغه دا دی چې تاسو به دردونو ګولۍ استعمال پرېږدئ، چای وغیره به تاسو پرېږدئ، ټینشن به تاسو ختم کړئ، او هغه خوراک به تاسو ختم کړئ کوم کې چې غوړوالی ډېر زیات او چاکلیټ وغیره به تاسو خوړل پرېږدئ. او کله هم چې تاسو د ماسخوتن روټۍ وخورئ په هغې پسې به تاسو ګرځېږئ، او کله هم چې تاسو په سحر راپاڅئ نو هغې ټایم کې تاسو یو ګیلاس اوبه څښئ، او کله هم چې تاسو د ماسخوتن روټۍ نه بعد بیا سملئ نو یو ګیلاس تاسو پی څښئ. دا په کور کې علاج شو. دې دپاره کوم سپیسیفیک ټریټمنټ چې دی د دې دپاره پی پی آی دی، H2 بلاکر دی، انټي ایسډ دی، ایچ پایلوري ایریډیکیشن تھراپي ده. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.